د امیر یوسف بن تاشفین له ستنېدو وروسته په اندلس کې د اقتدار جګړه په یوه نوې توندۍ بیا پیل شوه او د اندلس د خلکو مصیبتونه او غمونه ورځ په ورځ زیاتېدل. د بهرنیو ګواښونو څخه تر خلاصون وروسته د اندلس واکمنو خپل ټول پام هغو خلکو ته واړاوه چې په اندلس کې د شرعي نظام پلي کېدل غوښتل. د اسلام ناره اوچتونکي ډیر په زور ځپل کېدل. د حکومت جاسوسانو ټول پام هغو جوماتونو او مدرسو ته اړولی و چې هلته د اسلامي حکومت په پلوۍ غږونه اوچت شوي وو. د غیر شرعي مالیې له ورکولو نه به چې چا ډډه کوله شتمني به یې ضبط شوه. واکمنو په خپلو ریاستونو کې د داسې مبلغینو ډلې تیارولې چې د دوی په اشاره به یې د حقاني علماو پر خلاف فتواوې ورکولې. خو ازادي غوښتونکو د هیلو رڼا لیدلې وه. نور دوی د کرسۍ پالو له ظلم او تیري څخه نه ویرېدل. د امیرانو له ظلم سره د دوی جوش او احساسات لا زیاتېدل. بل لوري ته د زلاقې پر ډګر له عبرتناکې ماتې وروسته عیسویان پوهېدل چې د شمال لوری بدل شوی دی. اوس که مسلمانان وړاندې راشي نو د اندلس تر وروستیو څنډو به یې کوم ځواک مقابله ونه کړای شي. خو د امیر یوسف له ستنېدو وروسته چې دوی د اندلس د کورنیو لانجو خبرونه واورېدل یو ځل بیا یې حوصلې اوچتې شوې. الفانسو د دې پر ځای چې د اشبیلیې، بطلیوس او لویدیځو نورو ریاستونو سره بیا په جګړه کې یوځي خپل ځواکونه یې جنوب ختیځ محاذ ته راټول کړل. پر حسن الله د الفانسو د سالار الوارفانیز واکمني وه. دغه کلا د لورفا او مرسیې ترمنځ د یوه لوړ غره پر څوکه پرته وه او د خپل موقعیت له مخې دومره مضبوطه او کلکه وه چې د ګوتو په شمېر پوځیانو له یوه لوی لښکر سره مقابله پکې کولی شوی. د دې کلا د پراخۍ اټکل له دې څخه کیدای شي چې تر 14,000 پورې سرتیري تل پکې اوسېدای شوی. الفانسو او د هغه ملاتړو پاچاهانو نصراني پوځ له سره تنظیم کړ او خپل ډیر غوره کنډکونه یې حسن الله ته ولېږدول. د حسن الله پوځ د زلاخې د ماتې د کسات اخیستو لپاره د شاوخوا مرسیې، شقورې، لورقې او المریې په سیمو کې د لوټ او تالان یو توپان راپورته کړ. په څو میاشتو کې د دې کلا شاوخوا مسلمان ښارونه او سیمې په کنډوالو بدل شول. د بلنسي مسلمانانو چې له ډېرې مودې وروسته د قسطلې له تیریو څخه ځانونه ژغورلي وو اوس له یوه نوي مصیبت سره مخ شول. د قسطلې مشهور پوځي سالار سټقنبیتور چې کله به یې له مسلمانانو څخه پیسې واخیستې د عیسویانو پر خلاف او کله به یې له عیسویانو څخه اخیستې او د مسلمانانو پر خلاف به جنګېده او په همدې سبب مشهور شو. اوس یې بلنسیه خپل ښکارځای وټاکه. د زلاقې له ماتې وروسته چې د قسطلې پوځونه له بلنسیې څخه ووتل نو اولس هڅه وکړه چې د یحیی القادر له واکمنۍ څخه ځانونه بېغمه کړي. یحیی چې د الفانسو له مرستې څخه محروم شو قنبیتور یې خپل پالونکی وټاکه. قنبیتور د خپلو کسبي لوټمارانو او غلو له پوځ سره د قسطلې د پوځ ځای ونیو. هغه له یحیی څخه د ورځې 6,000 اشرفۍ اخیستې او پوځ یې په بلنسیه کې د وژنو او لوټ او تالان بشپړه ازادي درلوده. غرض دا چې په بلنسیه کې د قنبیتور او په حسن اللید کې د قسطلي جنرالانو د فعالیتونو له امله په جنوب ختیځ اندلس کې مسلمانان سخت وځپل شول. د مرسیې، المریې او نورو وړو ریاستونو پلاوي د اندلس امیرانو ته ورغلل. خو په هغوی کې زیاتره داسې وو چې د جګړې پر ځای غوښتل الفانسو ته د دوستۍ لاس ور وغځوي. ناڅاپه معتمد له اشبیلیې څخه له خپل پوځ سره راووت او په جنوب ختیځ اندلس کې برباد شوي اولس داسې ګڼله چې خدای فریاد واورید. خو د اشبیلیې پوځ چې د قرطبې له بریده تیر شو د حسن الله پر ځای لورقه ته مخه کړه. اوس له چا سره د دوی د ارادو په اړه څه بدګماني نه وه. معتمد تر دې پخوا هم څو ځله پر لورقه او مرسیه د خپل حق دعوه کړې وه. اوس دی پوهېده چې له خپلو واکمنو څخه مایوسه او د دښمن له حملو څخه اندېښمن خلک به دی خپل ژغورونکی وګڼي او هر کلي ته به یې لیمه وغوړوي. خو د ده دغه هیله ترسره نه شوه. د لورقې په لاره کې ناڅاپه د ده پوځ د حسن الله له څو کنډکونو سره مخامخ شو. معتمد ماته وخوړه او د مرسیې په لور یې مخه کړه. ابن رشیق د عیسویانو په لاس د ځپل شوي پوځ په مخ کې د وسلې غورځولو پر ځای له ښاره بهر د جګړې لپاره راووت او معتمد دا غوره وبلله چې له جګړې پرته بیرته راوګرځي.
د معتمد له ماتې وروسته د حسن الله د عیسویانو حوصلې اوچتې شوې. هغوی د قرطبې او غرناطې تر بریدونو پورې د لوټ او تالان لمنه وغځوله. په دې دردناکه وضع کې یو ځل بیا د اندلس سترګې د افریقا په لور وې، خو د افریقا کورنۍ وضع امیر یوسف ته دا اجازه نه ورکوله چې افریقا پریږدي او اندلس ته ولاړ شي. د اندلس د مسلمانانو د صبر کاسه تر مورګو شوې وه. بالاخره د اندلس د جنوب ختیځ ریاستونو د مشرانو یوه ډله مراکش ته ورسېدله او هغوی د امیر یوسف په مخ کې فریاد وکړ. امیر یوسف د دې خلکو د زاریو او عذرونو تر اغیزې لاندې راغی. دوی ته یې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به د دوی د مرستې لپاره تر سمندر پورې وځي. لورقې ته نږدې د عیسویانو په لاس له ماتې وروسته د معتمد سترګې هم وغړېدې. د اندلس د خلکو پر ځای دی د خپلې مجبورۍ او بېوسۍ په سبب په خپله د امیر یوسف خدمت ته حاضر شو. امیر یوسف له ده سره ډېر ښه چلند وکړ. له امیر یوسف سره تر څو ورځو تېرولو وروسته معتمد بیرته راوګرځېد او د اندلس پریشانه خلکو دا زیري اورېدل چې ډېر ژر به امیر یوسف راورسیږي. امیر یوسف بن تاشفین حسن الله کلا بند کړ. په کلا کې د ننه د عیسویانو 14,000 پوځ تر خولې سنبال و. تر څو ورځو معمولي یرغلونو وروسته چې امیر یوسف د دښمن د پوځ اندازه ولګوله، یوه ورځ یې سهار وختي پرېکنده حمله پیل کړه. د اندلس د امیرانو منظمو پوځونو او د اندلس مجاهدینو د کلا ختیځو، لویدیځو او شمالي لوریو ته پرمختګ پیل کړ او د مرابطین پوځ له جنوب او غرب څخه وړاندې وخوځېد. د دښمن د پوځ غیشي ویشتونکو له کلا څخه بهر د لوړ غره په څلورو لوریو خپل مورچلونه نیولي وو. د مرابطین پوځ د سیلاب د یوې څپې په څېر هغوی لاندې کړل او ورسره ټیل یې وهل تر دې چې د کلا دیوالونو ته ورسېدل. خو د اندلس د واکمنو پوځ په توندو غرونو کې په نیمه لاره کې د دښمن د غیشو په باران کې بیرته په شاتلو ته اړ شو. د مجاهدینو ډلو غیرت وکړ او هغوی ګام پر ګام د ډیر زیان لګاللو سره د غره څوکې ته ځانونه ورسول. خو د کلا له برجونو څخه د غیشو باران هغوی ته د پښو ټینګولو فرصت ورنه کړ. له دې سره جوخت له کلا نه بهر د نصراني غیشي ویشتونکو ځینو ډلو د اندلس د پوځونو له ماتولو وروسته د مجاهدینو په وړوکیو ډلو برید وکړ او هغوی دفاعي جګړه کوله او شاته ولاړل. لږ ځنډ وروسته د کلا ساتونکو ختیځ او شمال لوری خوندي وګڼل او خپل ټول ځواک یې جنوب او لویدیځ لور ته ورټول کړل. د مرابطین پوځ څو ځلې د کمندونو او زینو په مرسته هڅه وکړه چې د کلا پر دیوال ور وخیږي، خو عیسویانو له پاسه د غیشو پر باران برسیره پر هغوی سره شوي تیل ورتوی کړل. په دغه نازک پړاو کې امیر یوسف د خپلو پلویانو د ماتې خبر واورید او خپل پوځ ته یې د شاته تلو حکم وکړ. تر ماښامه پورې د اندلس امیرانو هر یو ځان سپیناوه او د امیر یوسف خدمت ته حاضرېدل. معتمد په ځانګړې توګه له امیر یوسف سره یوازې وکتل او غوښتل یې دا ثابته کړي چې د ده پوځونه تر ټولو وړاندې وو، خو د باتیلیوز، غرناطې، المریې او مرسیې پوځونو بهمتي وکړه او د دښمن په لیدو یې ماته وخوړه. پایله دا شوه چې زما پوځونو هم مورال بایلود. د باتیلیوز واکمن له امیر یوسف سره د یوازې کتو موقع ومونده. هغو د ماتې ټوله پړه د اشبیلیې پر پوځ ور واچوله. دغه ډول هر واکمن د خپل بام واوره پر نورو ورغورځوله. امیر یوسف په چوپه خوله د دوی خبرې اورېدې او هر یو یې پر دې ځواب رخصت کړ چې سبا د ماسپښین تر لمانځه وروسته زما خیمې ته راشئ. اوس نږدې هر حاکم فکر کاوه چې دوهم ځلې به یوازې دی له امیر یوسف سره د لیدو ویاړ ترلاسه کوي. خو سبا ته دوی ټول د امیر یوسف د مجلسونو په خیمه کې لا یوه اندېښمن حالت سره مخ وو. هر حاکم په خپل زړه کې له دې پریکړې سره راغلی و چې د امیر یوسف خیمې ته ننوځي، نن به د نورو پر خلاف د ډیرو خبرو او ګیلو وخت راکړل شي او هر یوه ځان د اندلس د حکومت ریښتینی حقدار باله. خو چې خپل رقیبان به یې ولیدل چې تر ده مخکې په خیمه کې ناست دي، نو خوښي به یې په حیرانۍ او اندېښنه بدله شوه. تر لږ ځنډه پورې د اندلس پر حاکمانو برسیره د مجاهدینو نامتو مشران هم هلته راټول شول.
پر جواهراتو جړاو شویو کرسیو عادت واکمن هلته د لرګیو په معمولي کرسیو کښېناستل، خو هیچا دا احساس نه کاوه. د دوی ټولو سترګې د خیمې په دروازه ګنډلې وې. امیر یوسف د خپل هستوګنځي څخه راووت او د مجلس خیمې ته ورننوت. د په مخ کې کوم جارچي روان نه و. هلته د اطلس او کمخواب څادرونه او غالۍ نه وې غوړېدلې، خو لیدونکو داسې ګڼله چې د غرونو عظمت، د سمندرونو دبدبه او د دښتو پراخي او بالاخره د سمندرونو حیبت د یوه انسان په بدن کې راټول شوي دي. د رحم او مینې دغه مجسمه څیره چې په جزیرة الخضرا کې یې د یوې لیونۍ بوډۍ په لیدو په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او ورته ویې ویل: زه ستا زوی یم. نن له خپل ټول جلال او دبدبې سره د هغو شاهانو په مخ کې ولاړ و چې چا سترګې نیغې ورته نه شوای نیولی. د اندلیس شاهان د ده د درناوي لپاره راجګ شول، خو د لاس په اشاره بیرته هغوی کښېنول. هغه امیرانو ته وکتل، خو په هغوی کې هیچا ده ته د نیغ کتلو جرأت نه درلود. د ده شونډې وخوځېدې او اوریدونکو داسې احساسوله چې د آرام سمندر پر مخ څپې راپورته کیږي. ده د اشبیلیې واکمن ته په خطاب کې وویل: پاچا معتمده، ستا د بطلیوس له واکمن څخه څه ګیله ده؟ معتمد جګ شو، د اندېښنې او زړه نازړه په حالت کې ځواب ورکړ: موږ د یوه هدف لپاره جنګیږو، زما له ده څخه هیڅ ګیله نشته. امیر یوسف د بطلیوس واکمن ته وکتل او ترې ویې پوښتل: ته د ده په باب څه وایې؟ هغه په خپ غږ ځواب ورکړ: نه. امیر یوسف د غرناطې له حاکم څخه وپوښتل: امیر عبدالله، ته د نن ورځې د پیښو پړه په خپلو ملګریو کې د چا پر غاړه ورغورځوې؟ امیر عبدالله وویرېدو، جګ شو، خو له خولې څخه یې سوڼ ونه خود. یوسف بن تاشفین پاتې واکمنو ته وکتل او ویې ویل: که په تاسو کې څوک له چا نه شکایت لري، زه یې اورېدو ته چمتو یم. امیرانو یو بل ته وکتل او سرونه یې ښکته واچول. امیر یوسف تر لږ ځنډ وروسته وویل: تاسو د یوه او بل په مخ کې له څه ویلو څخه ویرېږئ، خو که ستاسو په زړه کې له خدای څخه دومره ویره وای، نو ما به نن د اندلیس دغه وضع نه لیدله. ستاسو زړونه یو د بل په خلاف له زهرو ډک دي، خو ظاهري حیا او شرافت مو پر خلو مهرونه ایښي دي. کاشکې تاسو د خدای په مخ کې هم دومره د حیا او شرافت څخه کار اخیستی. کوم وخت چې ستاسو پوځونو میدان پرېښود او تښتېدل، زه هلته نه وم، خو خدای تاسو لیدلی. که له خدای سره ستاسو معامله سمه وای، نو له تاسو څخه یوه هم دا اړتیا نه درلوده چې ما ته راشئ او ځان سپین کړئ. خو تاسو پر یو بل د پړې اچولو هڅه وکړه. پایله یې دا ده چې ستاسو د هر یوه مخ تور دی، او په دې محفل کې چې زه درته ګورم دا اټکل نشم کولی چې په تاسو کې په رښته څوک دی. امیر یوسف وړاندې ورغی او په شاتني کتار کې یې د غرناطې د مجاهدینو د بوډا سالار پر اوږه لاس کېښود. ویې ویل: عبدالمنعمه، ته په دې محاذ کې وې، دغه ښاغلي ټول ښه پېژنې. ته راته ویلی شې چې په دوی کې په رښته څوک دی؟ عبدالمنعم جګ شو، ځواب یې ورکړ: د یرغل پر مهال زموږ نظر د غره پر څوکه و چې د کلا دیوال ته نږدې شو او شاته مو راوکتل، نو دې ښاغلیو په تېښته کې غوښتل چې یو تر بل مخکې شي. امیر یوسف وویل: او د غره په لمن کې د دښمن غیشي ویشتونکي به له خپلو مورچلو ورپسې راوتلي وي او دوی به یې پسې اخیستې وي؟ نه، هغوی له دوی نه ډاډه شول او غوښتل یې موږ را ایسار کړي. معتمد جګ شو، ویې ویل: دا دروغ دي. زما پوځونه د دښمن د توندو یرغلونو له امله په شاتګ ته اړ شول. د غرناطې واکمن احتجاج وکړ: زما پوځ د غرناطې د مجاهدینو ښي لوري ته و او د کلا تر دیوال پورې د عبدالمنعم دوی د رسېدو یو سبب دا و چې زما پوځ د لارې د غیشو ویشتونکو پر مورچلونو برید وکړ او هغوی ته یې د پرمختګ زمینه برابره کړه. معتصم جګ شو، ویې ویل:
زما پوځ هغه مهال شاته ولاړ چې د نورو د ماتې له امله دوی د بشپړ بربادۍ سره مخ وو. حسن بن عبدالمنعم د المریې او مرسیې د مجاهدینو لارښوونه کوله. تاسو له هغه نه پوښتنه کولی شئ. د حسن پر ټپي مټ پټۍ تړل شوې وه. هغه له یوې ګوښې نه راجګ شو او ویې ویل زه پر دې ګواهي ورکوم چې د المریې منظم پوځ په میړانه وجنګېده. خو که امیر معتصم د نورو په څیر د شاته تلو امر نه وای کړی، که د کلا دیوال ته نږدې شوي وای، بیا به مو دومره زیانونه نه ګالل. د دې امکان هم و چې نورو پوځونو د المریې د سرتیرو زړورتیا لیدلې وای، د هغوی غیرت هم په جوش راغلی وای او هغوی هم بیرته راګرځېدلي وای. زه د امیر معتصم پر نیت شک نه کوم، خو دا نشم ویلی چې له ده غلطي نه ده شوې. د باتیلیوس، مالقې، مرسیې او نورو ریاستونو امیران یو ځای راجګ شول، خو امیر یوسف په لاس اشاره وکړه او هغوی په چوپه خوله بیرته کښېناستل. امیر یوسف دوی ته وویل زه پر دې مسأله نورو خبرو ته اړتیا نه وینم. پوهیږم چې ستاسو ژبې ستاسو تر تورو ډېرې تیرې دي. د زلاقې له بري وروسته زه په خپل زړه کې له دې ترخه احساس سره بیرته ستون شوم چې د اندلس د مسلمانانو د ساتنې مسؤلیت مې کومو لاسو ته سپارلی هغه نااهله دي. خو نن تاسو په خپله دا ثابته کړه چې نه یوازې نااهله یاست بلکې بدنیته او بې همته هم یئ. امیر معتمد د احتجاج لپاره جګ شو، خو امیر یوسف هغه ته د کېناستو اشاره وکړه او زیاته یې کړه زه پوهیږم چې ستاسو غوږونه له داسې خبرو سره آشنا نه دي. تاسو د ډیرو بدو عادتونو لپاره ډیر غوره نومونه خوښوئ. ستاسو شاعرانو او غوړمالانو ستاسو ذهنیت مسخه کړی دی. خو که تاسو نااهله نه وای، دښمن به د اندلس د نیولو خوب نه ولیدلی. که تاسو بدنیتي نه وای، نو د اسلام څخه به نه بېلاره کېدی او د بېلارۍ په تیارو کې به نه سرګردانه کېدی. تاسو پوهیږئ چې اسلام هغه مهال وروستی مورچل دی چې تاسو د کفر له تیریو څخه پکې خوندي کېدای شئ. تاسو د زلاقې له بري وروسته له ما سره واده کړې وه چې د اسلام د اصولو پابندي به کوئ او هر غیر اسلامي قانون به منسوخوئ. خو تر اوسه چې تاسو په دې هکله څه کړي دي دا دي چې په اندلس کې د غیر شرعي قوانینو پر خلاف چا غږ اوچت کړی د هغوی مرۍ مو خفه کړې ده. غیر اسلامي مالیه مو نوره هم زیاته کړې ده او پایلې دا دي نن په خپله ګورئ. د زلاقې پر ډګر د نصراني پوځ د بربادۍ له لیدو وروسته ستاسو په خیال کې هم دا نه تېرېدل چې الفانسو به بیا د مسلمانانو په لور د لاس اوچتولو جرأت وکړي. خو نن موږ په حسن اللیث کې د دوی یو نوی پوځ وینو او ستاسو په سرتیریو کې هغه جوش او جذبه هم پاتې نه ده چې ما د زلاقې پر میدان لیدلې وه. هغه مهال د اندلس ولس له تاسو سره ملګری و. هغوی داسې فکر کاوه چې دا د کفر او اسلام ترمنځ جګړه ده، خو نن هغوی په میلیونو میلیونو له تاسو څخه لرې شوي دي. نن هغوی پر دې پوهېدلي دي چې د الفانسو د اسلام دښمنۍ او ستاسو د اسلام دوستۍ ترمنځ هیڅ توپیر نشته. یوه میاشت مخکې دلته د اندلس له ساره او اوږده څخه 8,000 تنه مجاهدین راټول وو، خو نن د هغوی شمیر 2,500 هم نه دی. هغوی د جهاد په نیت راغلي وو، خو ستاسو کړو وړو ور وښوده چې د زلاقې پر څیر به د حسن اللیث د بري اغیزې هم یوازې ستاسو تر مرمري ماڼیو پورې محدودې وي. د هغوی جونګړې به د پخوا په څیر تیاره وي. تاسو چې د کومې ونې میوه خورئ د همغو د ریښو غوڅولو په خیال کې یاست. په کوم کور کې چې اوسیږئ د هغو تاداونه نړوئ. نو بیا زه ولې ونه وایم چې تاسو بدنیت یئ؟ او که تاسو به همته نه وای، نو نن به د حسن اللیث د برخلیک پرېکړه د شهیدانو پر هغو سپېڅلو وینو لیکلې وه چې د دې کلا د دیوال بیخ ته بهېدلي دي. که ماته دا معلومه وای چې تاسو به دومره ناڅاپي تښتئ، نو خپل پوځ به مې یوازې د جنوب او ختیځ د لوریو پر ځای 4 خواو ته تید کړی و. د حسن اللیث د فتح کولو لپاره زه د هغو تښتېدونکو ملګرتیا نه غواړم چې له شانه غیشي خوري. زه مجاهدینو ته اړتیا لرم چې مخامخ په خندا پر چټر غیشي وخوري. ما اراده کړې ده چې په هره بیه وي حسن اللیث به فتح کوم. ما چې د خدای په لار کې کوم ګام اخیستی دی بیرته یې نه په شا کوم. او تاسو مې دلته د دې لپاره نه یې راغوښتي چې زه نصیحت درته وکړم او بیا درنه وغواړم چې په راتلونکي کې په نیک نیت ملګري را سره وکړئ.
بلکې زه تاسو ته په صفا ټکو کې وایم چې که ستاسو پر زړونو د خدای پر ځای د الفانسو ویره خپره ده نو لاره مو نه نیسم. زه د هغو کسانو ملګري نه غواړم چې شاید د منزل په لور وي. د بطلیوس واکمن جګ شو ویې ویل که په تیرو زموږ د پښیمانۍ ښکارول بس وي دې ته چمتو یو چې د راتلونکي په اړه در سره سوګند وکړو. معتمد د هغه په تایید وویل موږ پر خپلو تیرو غلطیو اعتراف کوو خو له نن وروسته به تاسو موږ ته د بدنیتۍ یا بهمتۍ پیغور را نه کړای شئ. معتصم وویل موږ د افریقا له مېړنیو سره د سیالۍ دعوا نه کوو خو تا ته دومره باور در کوو چې بیا به دغسې خبرې راته ونه کړې. نورو امیرانو هم هڅه وکړه چې امیر یوسف ډاډه کړي. هغه تر څه ځنډه پورې چوپ ولاړ و. بالاخره یې وویل تاسو د نوې ژمنې له کولو څخه مخکې باید ښه فکر وکړئ. هغه ورځ لرې نه ده چې ستاسو وعدې به په عمل کې وازمویل شي. زه بې همته او لټ کسان بخښلی شم خو ژمنه ماتوونکو ته زما په زړه کې د رحم هیڅ ځای نشته. تاسو بیړه مه کوئ. تر سبا لمر لوېدو پورې وخت در کوم. سبا د ماسخوتن پر لمانځه موږ همدلته بیا راټولیږو او زه په دې کورسیو سبا ته غواړم یوازې هغه څوک ووینم چې له موږ سره یې له اور سره د لوبېدو او په وینو کې د لمبېدو پرېکړه کړې وي. د مجلس له ړنګېدو وروسته د اندلیس واکمن چې له خیمې څخه بهر ته راووتل نو په دروازه کې قاضي ابو جعفر او قاضي ابوالولید ولیدل چې د مراکش له یو عالم سره یې خبرې کولې. د مالقې حاکم معتمد ته په غوږ کې وویل نن د مرابطین د امیر ژبې د ابو جعفر پر روح خبرې کولې. معتمد د غرناطې حاکم ته وکتل ویې ویل ما اوریدلی دي چې دی له یوې اونۍ راهیسې دلته راغلی. که تا د ده څه چاره کړې وای نو نن به موږ دومره ذلیل او رسوا نه وو. عبدالله وویل د ابو جعفر په باب تا ته د بیا شکایت اړتیا نه وي. زه یوازې دې ته انتظار کوم چې دی څه وخت غرناطې ته ځي. د مالقې حاکم ورو وویل ټیټې خبرې کوئ. د معتصم غوږونه ډیر سک دي. معتمد او عبدالله مخ ور واړوه او ویې لیدل چې معتصم له ابن رشیق سره په خبرو بوختی او دوی هم بیا چوپ شول. درنو دوستانو زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.